بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې د تعویض اثبات، د تعویض شرعي اثبات په قرآن او احادیث مبارکه او فقه شریفه کې ستا که نسته. د دغه محترم ورور د پوښتنې جواب زموږ د فقه حنفي او احادیث مبارکه د رویه څخه دا دی چې هو وروره، په احادیث مبارکه صحیحه و صریحه کې خو د دم رقیه ثبوت بې غباره او بې له ګرځه دی، او د تعویض لاندې صورتونه ناجائز دي. اول هغه تعویض چې د فتلو یا وسپنې یا ژړو وغیره په ټوټه کې بند کړل سوی وي. دوم داسې تعویض چې په هغې کې اسماء الله تعالی او آیات قرآنیه او ادعیه معصوره نه وي، بلکې شرکي کلمات وي، د شرک کلمات پکښې دا دوه، دا ناجائز دي. دریم هغه تعویض حرام او ناجائز دی چې تعویض موثر بالذات وګڼل سي، لکه چې په زمانه د جاهلیت کې داسې کارونه کېدل. اوس هم په ځینو ځایونو کې هم داسې ګڼل کېږي، تعویض موثر بالذات بلل کېږي. که تعویض موثر بالذات بالی دا ناجائز دی. دا تعویض دا صورتونه بې له شک او شبهې ناجائز او حرام او شرک دي. او که چیرې په تعویض کې د الله جل جلاله نمونه او آیات قرآنیه او معصوره دعاګانې وي، نو دا جائز او ثابت دي. هغو ته ناجائز او شرک ویل جاهلیت دی، جهل دی او ناپوهي ده، ځکه چې په داسې تعویض کښې موثر بالذات صرف الله جل جلاله بلل کېږي. حاصل او خلاصه دا محترمو چې د تعویض د جواز لپاره درې شرایط دي. اول شرط دا دی چې په مفهومه لغت باندې به وي، یعنې داسې لغت به وي چې سړی ته به ورمعلومېږي، سړی به په هغه لغت پوهېږي. دریم معصوره او منقول به وي، یا به آیات کې نوشته وي چې را نقل سوی دی، یا به حدیث کې نوشته وي چې را نقل سوی دی، یا به دعاوي وي چې هغه را نقل سوی دی. او دریم شرط دا دی چې هغه به نافع بالذات کېدو عقیده به نه وي، چې دغه د شرک دغه تعویض به نافع بالذات نه بلل کېږي. دا عقیده به سړی نه لري چې دغه تعویض ما ته نفع رسي، ما ته ګټه رسي، بلکې دا به یو سبب بولي. دا درې شرطه که پکښې و، بیا د تعویض په اثبات او په جواز کې هیڅ شک و شبهه نشته. څوک چې دغسې تعویض ته هم حرام و ناجایز وایي، دا جاهل دی، دا ناپوه دی. او د ابجد په حساب باندې تعویض جایز دی، ځکه چې دغه هم لغتي مفهومه دی. دا خو احسن الفتاوا ده چې په دا باندې ښه دراز او اوږد بحث کړی و چې ستاسو په مخ کې ما پیش کړه. او همدارنګه په روایاتو مبارکو کې راځي چې حضرت عوف بن مالک اشجعي رحمه رضی الله تعالی عنه وایي چې كنا نرقي في الجاهلیة فقلنا یا رسول الله، موږ خو تعویض او دم کوي په جاهلیت کې، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ستاسو تعویضونه پر ما باندې راوړانې کړي. بیا ورته ویل چې لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرک، نسته په هغه تعویض یا په هغه دم کې تاوان او ګناه چې په هغه کې چیش نه وي، شرک نه وي. نو دا صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحه نمبر 244. او وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يعلمهن من عقل من بنيه. هغه چې د زامنو د اولادې سوو حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالی عنه هغه ته به ورشوه، ومن لم يعقل كتبه فاعقله عليه. ابو داود هغه یو کلمات وی چې اعوذ بالله کلمات التامات من شر ما خلق، دغه کلمات به حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه ورشوي، وهغه بچانو ته چې هغه به پوهېدله، هغه به زده کولی چې څوک به نه پوهېدل، د هغو بیا په غاړه ورتړولې. او دا چې د ابو داود جلد نمبر 2 صفحه نمبر 9. او دارنګه مولا علي قاري رحمه الله وایي: وأما ما كان من الآيات القرآنية والأسماء والصفات الربانية والدعوات الماثورة النبوية فلا بأس بل يستحب. أغوى مستحب فديك هتباك نستج آيات قرآنية يا أسماء الله يا صفات ربانية يا دعاء ماثورة نبوية، فديك ويباك نست بل يستحب، سواء كان تعويضا كتعويض أو رقية. وأما على لغة العبرانية ونحوها فيمتنع لاحتمال الشرك فيها. فتشيري په لغت عبرانیه و یا په بل ژبه و چې سړی په مفهوم نه پوهېدی، نو دا وایي منع دی، ځکه چې احتمال د شرک په دې کې شته. مرقات جلد نمبر 8 صفحه نمبر 321. او وقال العلامه ابن عابدين رحمه الله: ولا بأس بالمعاذات، باک نسته په تعویضو سره اذا كتب که نوشته کېدی فيها په دغه تعویضو کې القرآن او اسماء الله تعالی
یا د الله جل جلاله نمونه. رد المحتار جلد نمبر 6 صفحه نمبر 363. په لحاظه محترمو دا بحث ډیر اوږد او ډیر دراز او ډیر طولاني دی، نو زه به ما تاسو ته هغه حوالې ووایم. رد المحتار بل ځای جلد نمبر 5 صفحه نمبر 222. احسن الفتاوا جلد نمبر 6 صفحه نمبر 419 بیا تر 421 پورې. هندیه فتاوا عالمگیری جلد نمبر 5 صفحه نمبر 355. تفسیر روح البیان جلد نمبر اول صفحه نمبر 9 چاپ بیروت. او دارنګ رد المحتار بیروت چاپ جلد نمبر اول صفحه نمبر 119. او دارنګ بل چاپ چې دی هغه هم بیروت دی چې 200 جلد نمبر 5 صفحه نمبر 222. او روح البیان دومه صفحه چې ده هغه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 295. فلهذا تعویض که په دغه درو شرایطو باندې بیا د تعویض کې هیڅ شک و شبهه نشته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.